که د نړۍ مشران تاسو ته ناست یو دقیقه وخت درکړي او درته وایي د افغانستان په اړه خبرې وکړه، دا یو دقیقه کې به څه ووایې ورته د افغانستان په اړه؟ البته زه ته چې افغانستان نور ته نه پرېږدئ، معاف یې کوي، ته نه پرېږدئ او افغانستان خپل ځان په خپل جوړولی شي. موږ داسې کوم منابع لرو؟ 100% لرو. افغانستان په دې تیر 1902 کال نه دی خواته، خصوصا د اوسنی تاریخ افغانستان تنان د پرېښودل شوی، نور څه نه. امارات تنها پرېښودل شوي دي، قطر، سعودي یو څه یې کړي دي. کوم ملکونه تنان دي پرېښودل شوي، بهرنۍ لاسوهنې پکې شوي دي، هغوی نشي جوړېدلی ځکه چې لاسوهنه پکې کېږي. یعنې ته څومره هم داخلي کوشش کې بیا هم سخته دی، یعنې کار تا ته ډېر سخته کېږي. نو بهتر چې موږ ته نه پرېږدي. خدای دې اوږد عمر درکړي، خدای مه کړه دنیا نه کې د سترګې پټې شي او د الله په لور روان شي. ارمان به دې په زړه کې څه چې کاش دا کار مې کړی وی. هغه فرق کې هر حالت کې، لیکن بدون شک مرګ حق دی. او زم چې یو پلیټفارم مې جوړ کړی وی چې یو څوک د یو مظلوم اواز جګوي چې د هغه اواز کته نه شي، د هغه اواز بند نه شي. دا غټ ارمان دی، دا مې غټ ارمان دی، ځکه دا د 21مې پیړۍ اسلحه ده، میډیا. او داسې ارمان خو نه لري چې په ټوله دنیا کې اسلامي امت ووینې په سترګو؟ دغې خو هېڅ کوم شک نشته دی، لیکن زه هغه ارمان وایم چې زه په خپله یو څه د باره کې کولی شم، ریلسټیکلی زه کتلی شم که نه. یو خوبونه دي، ارمانونه دي چې هغه زه ته حقیقي ورته چې دا ممکن دی او زما د لاس ته نږدې دی، زه هم دا لاس ته راوړم. الله دې وکړي، دا ارمان دې خدای پوره کړي. بل په دغه منډو ترړو یا په دې هڅو کوششونو کې داسې کومه پروژه وه چې تا ترسره کړې ده، خوشحاله هم دی او دا ذهن ته راځي چې انشاءالله دا آینده کې؟ یعنې زه په شخصا په خپل ژوند کې وړه وړه قدمونه تجلیل کوم، یعنې سلیبریټ کوم، خوشحالي ته لاس ته راوړم. زه دا پروسس نه خوند اخلم. زه داسې نه لرم چې دلته ورسېم بیا به زه خوند شروع کړم، نه، زه د هر لحظې نه خوند اخلم. مثلا که زه اوس دا ماشومان مې وکتل په یقین ټاکس کې، ډېر خوشحاله کړم چې یو یتیم یو بل دې لیول کې هغوی خبرې کوي، خوشحالي وه. که زه یو مسجد ګورم خوشحالېږم، که زه ګورم یو سړی په اسانه ځان د کور پیدا کولی شي خوشحالېږم. ما یو رهنما ته زنګ ووهه، مې زموږ اپ سره چیر شوی دی، وایي دومره خلک زنګونه خارج نه وهي چې موږ ته کور په کار دی، موږ ته دا کار اسانه شو. نو زه د هر لحظې نه خوند اخلم. ماشاءالله، الله دې نور هم کامیابه لره.